اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. مسلمانان ورونو لګون تا دي سلام بحث شروع. سلام کې ما تاسو ته ویلو چې آدم علیه السلام الله پیدا نو الله تبارک وتعالى ورته ویلي دغه جماعت ګوري د فرشتو جماعت ته التلار سودا ورته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغوی چې کوم جواب تا ته درک دا بستا او استاد امت دی استاد اولادی ټولو به دا تحفه وي پیشکشي به وي او دغه به ستاسو ستړي مسي وي. یو مسلمان چې بل سره ملاویږي ملاقات کوي نو دغه به سره وایي. آدم علیه السلام چې جماعت فرشتو ته لاړ نو جواب سلام یې پرې واچوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جواب ورته وسو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا د آدم او د آدم علیه السلام چې څومره اولاده ده دا تحیه پیشکشي او دا ستړي مسي ده. دویم نمبر دلته اقسام د سلام. سلام درې قسمه ده. یو ته مونږ سلام الاستئذان وایو، بل ته سلام المصافحه، بل سلام الموادعه. سلام الاستئذان دلته سړی جمعات ته راننوځي یا کور ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا به اول سلام وکړي. دې ته سلام الاستئذان وایي اجازت سلام، یعنی په دې سلام باندې اجازت غوښتل کیږي. کله چې لاړ شي چا سره خو مصافحه کوي ستړي مشي به ورسره کوي هلته به بیا سلام اچوي. دا خو سلام الاستئذان د ټول هغه دپاره چې چا سره ستړي مسې کوي 10 کسان دي هر یو ته چې ستړي مسې کوي هغه سره به بیا سلام کوي السلام علیکم ورحمت الله. یعنی هر ستړي مشي کې به بیا سلام کوي. دې ته سلام المصافحه وایي، یعنی په وخت د ستړي مشي کې یو سلام دلته هم کیږي. بل سلام الموادعه د خدای پامانۍ سلام. کله چې یو انسان بیرته له مجلس نه وځي په کار دا ده چې وځي نو سلام واچي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د مجلس نه وځئ فاودعوا اهله بالسلام. خپل اهل و عیال او خپل ملګري محصلین استادان دا په سلام سره تاسو پرېږدئ. یعنی مقصد دا ده چې وځئ سلام اچوئ. دې ته سلام الموادعه د خدای پامانۍ سلام. دا عموما تاسو پښتو کې خدای پامانۍ سلام دا درې قسمه سلام ده. سلام اچول کېږي درې قسمه. بهر چې سړی وځي یو چا سره مخامخ کېږي نو که دغه ځای کې لږ پاتې کېدل غواړم، یو سړی د بازار نه راځي بل د پوهنتون او د کور نه ځي، کوم سلام واچوي؟ که دا ټول مسالې وي خو مشر دې په کشر واچوي، سپور دې په پیادل سلام واچوي. که ټول سره برابر وو بیا دې کوم سلام واچوي؟ دې کې اختلاف ده. نو بعض علما وایي چې دغه د بازار نه کوم سړی راتلو والا ده دغه د په هغه سړي سلام واچوي چې د کلي نه روان ده. ما خو لهجه صحیح ده همداسې که نه. وجه دا ده چې بدترین ځمکې دنیا کې بازارونه دي، بهترین ځمکې هغه مساجد دي. بدترین ځمکې دا بازارونه ځکه دي چې دې ته اول شیطان داخلیږي آخر کې ترنه خارجېږي. بازار ته اول سړی چې ځي هغه شیطان، اخر سړی چې بازار نه راوځي نو هغه هم شیطان ده. وجه دا ده چې د ده هلته افراد ډېر دي په دې بازار کې. دی ډېر خوشحاله وي چې چانډیوالان چېرته وي که نه هلته بیا دی خوشحال وي. نو دغه سړی چې د بازار نه راځي دا د ځکه سلام واچي چې د قروي او د کلي والا سړي ته به اطمینان سي چې بازار کې خیر او عافیت او امن امان ده. ولې خدا ورته وایي السلام علیکم ورحمت الله. د سلامتیا اظهار ورته کوي، د امن امان اظهار ورته کوي. بعض علما وایي چې نه دا قروي سړی د سلام پرې واچي چې د بازار طرف په بازاري سړي باندې. وجه دا چې دا د ډېر فاسد محل نه راغلی دا سړی او دغه سړی د ډېر پاکیزه د مسلمان
نظام دا مسلمانانو کلی دا د مسلمانانو مجلس نه تللی دا او دا سلام دعا ده دعا دې دغه سړي ډېره ښه قبلېږي چې دا کلي نه روان ده دا به دعا وکړي دعا به الله قبوله کړي دغه په حق کې ډېره ښه دعا هم ده که نه السلام علیکم هر قسم آفات و بلیاتو نه الله محفوظ کړه ورحمت الله د خدای رحمتونه دي در باندې او برکاتو دا څومره لویه دعا ده نو که سره ملاقات کېږي داسې به سلام اچي اوس ته یو سړي سره سلام ورباندې اچې همدلته کې سړی روان ده بل ناست دي خلک دغه ولاړ سړی چې په مزل کې دا به سلام اچي په دې ناستو خلکو او جواب کې مې خبره کړې ده چې که ډېر روان یم یو کس کفایت کوي که ټولو سلام واچوو که خبره ده که ټولو جواب ورکړه هم صحیح ده که یو جواب ورکړم صحیح ده دا خبره پرون خلاصه شوې وه ما واجب کفایي او سنت کفایي خبره کړې اوس یو سړی په لاره کې ناسته لږ دسکې لرې ده په فاصله کې سلام ورته اچې خو که اوري سلام به څومره په اوچت اواز اچې دومره به چې هغه یې واوري که سلام وانه اورېدل څه ځان سره لګیا خپل ځان سره سلامونه اچې په هغه سړي واجب نه ده جواب او ته ګناهګار یې ځکه تا باندې دا مکلف یې چې ته به سلام دومره اواز سره وایې چې هغه سړی واوري اوس به ته دا ماته وایې چې هغه سړی کوڼ دی بیا یې څنګه کړم هغه طریقه دا ده چې تلفظ به هم کوې په سلام باندې لاس به جګی ښه تلفظ به هم په سلام باندې وکړې او لاس به هم جګی زموږ دغه ډریوران دا د اکبر بادشاه لټان دي دا که ډېر کم خو اول لاس نه جګی سره خپل منځ کې دا سره ورځي بیا چې لاس جګی سره نو بیا تلفظ په خولې باندې نه کوي ډېر د قبرجنې خالقه او بیا خاص کر د رشکو ولا خو ولا کې سلام درته وکړي یا لاس درته جګي نو ډریوران چې سلام تر یو بل سره مخامخ کېږي سلام به لاس به جګی دا به دي چې ما سلام وکړه خبر سړی خبر شو دویم نمبر کې دی به تلفظ هم کوي لاس څه معنا چې تا جګاوه تلفظ به کوي ورسره دلته السلام علیکم هغه به هم جواب کې وعلیکم السلام وایي که السلام علیکم هېڅ خبره نه راځي نو هغه به هم لاس هم جګوي او لاس به هم جګوي او تلفظ به هم کوي یو سړی مخامخ نه ده یو سړی خپل اخرس ده مونږ ناست یو یو ګونګی سړی په دې لاره روان ده اوس دا غریب څه وکړي نو دا خو مسلمان ده په مسلمانانو په جامعه او په معاشره کې اوسېږي دا سړی به تحریک د شفتینو کې شونډې به خوري لاس به جګوي دا سړی چې ګونګ ده دا سړی به تحریک د شفتینو کوي شونډې به خوري او لاس به جګوي مونږ ته مونږ به جواب قولا ورته کوو وعلیکم السلام ولې پې پوه شو چې دې سړي کار وکړه ښه سلام یې واچو هغه د تحریک د شفتینو شونډې مو خورولې ښه بالمقابل که یو سړی داسې ګونګ ده تا سلام پې واچو بیا هم ګونګي ته دا اختیار ده چې دی جواب کوي تحریک د شفتینو به کوي ښه او تحریک د شفتینو که نه ښکاره کوي د لاس پر جواب جګی چې یعنې سلام یې واخیسته نو دومره اواز باندې به سلام اچي چې خبر سي سړی یعنی دومره اواز دې باندې تاسو مسله واضحه شوله مخې ته ښځې راغللې سلام پې اچوی سي او که نه پردۍ ښځې دي خپلو ښځو کې خبره نه کوو خپلو ښځو محارم وي چې نکاح ورسره جایز نه وي بالاتفاق سلام پې اچولی سي وجه دا ده چې خپلو ښځو ته سلام اچول دي کې فتنه نه وي انشاءالله نور پوهېږو اوس پردۍ ښځې در باندې راغلی سلام پې اچولی سي او که نه که بوډۍ وي وروسته انشاءالله همدې صورت کې د بوډۍ مسله هم راځي که بوډۍ ښځې وي خیر د سلام ورته اچولی سي حتی کې مصافحه هم کولی سي یو بوډۍ ښځه ده د شپېته د امین استاد ویلي چې د نکاح تقاضې پکې ختمې وي نو بیا سلام پې وکړه خیر ده دا دې هم جواب وکړي هېڅوک هم په چا بدګماني نه کوي چې دا سلام یې ولې وکړه که مصافحه اوسي هم خیر ده څه مسله نه راځي خو که ځوانه ښځه وه سلام به نه ورباندې کوي ولې دې کې تهمت او فتنه ده سلام چې وکړي خو خپله دې دروازه کولاو کړه د خبرو نو دې کې فتنه ده امره د هلک ځکه به یې دلته واضح کړم دام په حکم د ښځو کې ده ما په ښه خبره پوه شو انشاءالله امره د هلک وي د غړزنه وي هغه په حکم د دې کې ده که فتنه نه و سلام پې اچولی سي مثلا ډېر ښه مکتب والا هلکان دي
درې څلور کسان دي لغړځنې دي سلام پې واچوي اوس فتنه نه پیدا کېږي خو که داسې خلوت ځای وي او فتنه پیدا کېږي او سلامونه سره کوي بیا دې سلام نه پې اچوي ځکه فتنه ترې پیدا کېږي اتقوا من مواضع تهم د تهمت ځای نه پکار د سړی یو درګذري وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما په خبرو کې همدغه هم ده چې رسول الله په کشرانو سلام اچولی ده که تهمت نه وي په کشرانو هلکانو باندې چې جواب د سلام کولی شي په داسې هلکانو باندې سلام اچول جایز دي خو چې فتنه نه وي که فتنه وي بیا یې مه اچوه ښځې سلام در باندې واچو ته خو یې نه اچوې بیا جواب مه ورکوه که فتنه ترې پیدا کېږي او که فتنه نه ترې پیدا کېدله خیر ده جواب یې ورکړه فتنه عادتا د زړو ښځو کې نه پیدا کېږي اوس څومره زړې دا خو د ما کار نه دغه بې تاسو کار ده چې فتنه څومره نه پیدا کېږي او څومره نه پیدا کېږي دا خیر د بعضې جزئیات په ذهن کې تاسو ته درځي بیا خیر د ما سره شریکولی شي بهرحال په ښځو باندې هم سلام اچول په کور کې خو به په محارمو خامخا سلام اچوي ښځې دي په کور کې موږ تاسو کور ته چې ځو سلام به عمومي اچوي بیا چې خپلې کوټې ته ځي هلته بل سلام اچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی ورته یا رسول الله فاقه او فقیري مې ډېره ده په کور کې ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو توصیه ورته وکړله وایي چې کله کور ته داخلېږي اول په اهل عیال باندې سلام اچوه زما خبرې ټول اورئ وایي ځان سره چې سلام دې واچو ځان سره پټ یو ځل سورت اخلاص وایي تاسو وایي ها قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد چې سلام دې واچو ځان سره پټ ګوره بیا اودس هم سړی ویلی شي دا خو په جنابت کې نه خو بیا اودس خو ویلی شي کور ته داخل شو سلام واچو ځان سره یو ځل قل هو الله احد دا سورت اخلاص وایي دا صحابي وایي دا عمل ما شروع کړ وی په خدای قسم دا په کور باندې مې په ما باندې دا رزق داسې راته لکه د اسمان نه چې قطرات او باران راځي وی دومره دا رزقونه راتلل ښه او مالدار سره وی دا مې د خپل کلي ته د عمل وروښود چې رسول الله ماته داسې یو نسخه د تجارت ښودلې ده د مالدارۍ وی زموږ ټول کلی په ټولو کلو کې مالدار شو ښه محسنینو استادانو ټولو ته وایم چې کور ته داخلېږئ که د سنت په نیت اچوي که نه اچوي د مالداري په سنت اچوي مالدار بسي ولې چې دومره منډې وهي چې په دې معاشونو پسې او بسونو پسې خو دغلته دغه نږدې بس په دا کور کې درته میلاویږي من یتق الله یجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امري قد جعل الله لكل شيء قدرا په خدای قسم دی چې الله سره تعلق پیدا کړي کنه رزق خپل راځي ښه نو په کشرانو به هم سلام اچوي چې فتنه پکې نه وي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو ورځ روان ده یو ماشوم ده په دې شګو کې لوبې کوي ښه کله زاړي او کله خاندي دا ماشوم دا ابراهیم خو ډېر لوی صوفي مزاج سړی تېر شوی ده وایي راځه سلام پې واچوم نفس ورته دا کشر هلک د سلام پې اچوي زه خو یو محصل هم یم استاد هم یم پوهنمند یم نو زه څنګه سلام په دې کشر واچوم ښه نفس دا ورته ویلي عقل یې ورته چې سلام ښه ده چې پې واچوې سلام یې پې واچو ابراهیم دا مالک ابن دینار ده دا صوفي مالک ابن دینار ده چې سلام یې پې واچو ماشوم ته السلام علیکم ورحمت الله دا ورته څه وایي غالک وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یا مالک ابن دینار هغې نوم هم ورته واخیسته غالک دا ابراهیم مالک ابن دینار پوه شو چې دا خو ډېر لوی سړی ځکه دا ماشوم چې ما سلام واچو د نام هم راته واخیسته نو ورته وایي ماشوم ته وایي وی دا زاړې ولې وی دا خاندي کله ولې وی خاندم خو په ځکه په دې چې بس تاسو مکلف یاستئ او زه د خدای په احکامو نه یم مکلف که نن تا ته مرګ راسي تا به الله دروي تا نه به ډېر غټې پوښتنې کوي ښه او که نن ما ته مرګ راسي زه به سیده ځم جنت ته نو زه خندق په دې راځي چې تاسو درېږئ او زه نه درېږم او دا خو رښتیا ده دا موږ چې ناست دا ټول دا به یو درېږو که نه درېږو الله ته چې تا څومره اعمال کړي دي څه دي کړي څومره دې خیانت کړی ده څومره دې وظیفه کړې ده څومره دې غفلت کړی په خدای قسم دی یو جواب ورکوي او دا دې ټول پوهنتون حساب چې څو کاله دې نوکري کړي والله یو حساب ورکړي ښه
او چې د غلطیا چې غلطیا دې څومره کړی نو هغه بیا خپل ځان سره کوه یو څه پیشنهادونه ځان سره ولیکه هلته بیا جواب وکړي ښه نو مالک ابن درار ورته وایي بیا دا زاړې ولې وایي زاړم خو په دې چې د قیامت ډېره سخته ورځ ده انتهایي زیاته ډېره سخته ورځ ده کله مور ګورم سبوي چې کله یا کور کې ور بلی بیا دا د مور چل مې دا ده چې دا واړه لرګي لاندې کې بیا دا غټ لرګي پسې رپې کېدي بیا دا غټ لرګي ډېر ښه ور اخلي وایي دا تصور را سره پیدا شي چې الله ډېر په قهر وي په قیامت په ورځ باندې داسې نه چې الله په غضب او په قهر کې حکم دا وکړي چې اول دا ماشومان جهنم ته داخل کړي او بیا دا غټان ور باندې داخل کړي وایي زړه په دې راته راځي نو خبر مې دې پورې کوله چې ماشومانو باندې سلام اچول جایز خو چې فتنه ترنا نه جوړیږي او هغه بیا سره خپل په پويږي دغه حسن بصري رحمه الله په ماشوم سلام اچولای حسن بصري باران کې روان د خټې دي یو ماشوم را روان ده کوک کېږي ماشوم حسن بصري ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زبر ساده الفاظ یې ماشوم ډېر احتیاط کوي په دې خټو کې ونه ګرځيږي خطا نسی دا ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یا امام البصره اے د بصری امامه ته ډېر خپام کوه چې خطا نسی زما خطا یو د تا خطا ډېر فرق لري که زه خطا سم یو زه به پیمار او هلاک سم که ته خطا شو ټول امت به پیمار کې دین کې به خطا راولي خلک به درنه ډېر پیمار سي ته ډېر احتیاط کوه چې ته خطا نسی حسن بصري رحمه الله هم ګوره سلام اچولی د په ماشوم باندې بهر حال په ماشومانو باندې سلام اچولی سي سړی کور ته داخليږي کور کې خلک شته خو جواب به درکړي سلام چې کور کې څوک کوټې کې نشته د سلام اچوی سي که نه او بلکل به اچي جومات کې څوک دې جواب به یې درکړي که جومات کې څوک نشته سلام به اچي څنګه به وایي داسې به وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین سلام دې په موږ باندې وي په نیکانو بندګانو دې سلام وي زما په خبره پوه شوې که کور ته داخلېږي کوټې ته څوک نشته پکې جومات ته داخلېږي څوک پکې نشته ده نو ته ویلی سې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین وخلکو دې جواب فرشتې کوي او د فرشتو دعا مطلقا قبلیږي چې هغه درته وایي وعلیکم السلام په تا دې سلام وي خدای دې د هر قسم افاتو بلیاتو نه وساته ډېره غټه مسله نه ده موږ چې دا ستونزې جوړ کړي ځان ته هم جوړې کړي دي اوس تاسې رښتیا ووایئ که یو سړی سلام واچوي او فرشتې جواب ورکړي خو الله یې قبلوي که نه دا څومره غټه خبره شوله تاسې یو مثال درکړم کله سړی کور نه راځي ادې ته ورسي چې ادې ما ته خو دعا وکړه او هغه داسې درته ووایي چې بچی خدای دې د هر قسم فتنو نه وساته څومره اعتماد سړی جوړېږي په ایمان وي د مور په دعا بیا د فرشتې په دعا باندې ولې اعتماد نه جوړېږي چې هغه درته دعا وکړي نو دا ډېره غټه مسله ده کور که خالی وي هم که جومات خالی وي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین به ورکې وایي یو سړی تا ته سلام را لیږي د غایب نه حاضر نه ده وایي پلاني در باندې سلام ویلی نو ته به داسې جواب کوي وعلیک وعلیه السلام په تا دې سلام وي او چې چا جواب را لیږلی ده په هغه دې سلام وي په دې هره خبره باندې حدیث مبارکه د رسول الله ده سلام غایب درته راولېږه ته به یې کوې واورئ خط کې یو سړی درته لیکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ته به دا نور خط نه وایې تر هغو پورې چې دغه دې جواب نه یې کړی وعلیکم السلام به وایه دا کوم چې تا ته خط درته رالیږلی ده وعلیهم السلام ووایه چې په تا دې سلام چې چا خط درته رالیږلی که مخامخ سړي درکړه ورته یې وعلیک وعلیه السلام په تا دې سلام وي په هغه دې او که مخامخ یې درته چې پلاني درته سلام ویلی ورته یې وعلیک وعلیه السلام په تا دې سلام وي په هغه دې سلام وي انشاءالله په دې مسله باندې تاسو واضح ښکاري یو سړی بازار ته ځي په دې بازار کې مخلوط دي مسلمانان او کافران دواړه دي واورئ ابتداءً سلام په کافر باندې جایز نه ده لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام اذا لقيتم في طريق فاستروا الى ازيقه او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله ډیر خپه هم سما موږ تاسو یو ډیر غیرتی پیغمبر ده په خدای قسم ده موږ ته رسول الله وایي
په يهود نصارا په سلام ابتداء نه اچوي. وجه دا د سلام ابتداء اچول اعزاز لهم، دا دوی لپاره تعظیم ده. یو چاته چې سلام اچو خو عزت کې په زړه کې ده کنه. او يهوديان او نصرانيان بلکې مطلق کافران دا د خنزیرانو نه سل چنده بدتر خلق دي. نو د خنزیرانو تعظیم مکوئ ښه. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. او په دا ګیله ولې راسي؟ ما ته رسول الله په اخر د حدیث کې وایي چې تاسو يهود نصارا او کافرانو سره په لار او په سرک کې ملاسل په استر الى ازيقي تنګ لارې ته مجبور کړي، د سرک نه پورته وخیزوي. ها د مسلمانانو به همتی دومره ده په خپل وطن کې دایمه مجبوري تنګ لارې ته بخیزي او د سرک نه میکاټ کوي. ها همدغه يهوديان چې د کوم دي مېلمانه راغلي دلته چې مسلمان به ور باندې راغی، خپل د دې ملک مسلمان به ور باندې راغی، هغه لارې ته نه د لارې نه مجبورو کني، مجبور غره ته به خیزو او که مخامخ د ګاډه ور باندې راوستوي ورتلې کني ورتلې. دا د موږ تاسو به همتی ده که مسلمان د دې پیغمبر د غیرتی پیغمبر اتباع وکړي. ما په خدای قسمي دا خلک به موږ داسې مجبورو چې دوی په لار راځي، دوی به تنګ لارې ته مجبورېږي. ښه اذا لقيتم في طريق فاستروا الى ازيقه رسول الله وي تاسو ته چې کله دوی درته راځي تاسو تنګ لارې ته مجبور کړئ. ته څنګه مسلمان یې خپل ملک خپل دوی کافرانو ته لاره پرېږدي؟ په کار د دی راغلی د پسوال او دلته کې موږ سره اوسېږي، موږ ورته احترام لرو چې څومره پورې دی موږ سره وي، ځکه د به ویزا اخیستې وي د دې ځای او موږ مشرانو به ورته امن ورکړی تر هغه وخت چې دی موږ سره اوسېږي چې په امن کې به اوسېږي. خو که کله ټیم پوره سي زر به وځي او که په لاره کې راځي دی به لارې نه کېږي، لاره به مسلمان ته پرېښودل کېږي. ښه دا د پیغمبر توصیه 1400 کاله مخکې مسلمان ته کوي. مسلمان به کافر ته ابتداء سلام نه اچي. ښه خو کافر در باندې راغی، مسلمانان دې پته نه لګېږي چې مسلمان کوم ده او کافر کوم یو ده. سلام ور باندې واچو، نیت دې مسلمان وکړه، انشاءالله پې پوه شولې. ښه نیت به د چا وکړي؟ مولاهن د مسلمان به وکړي. ای خلکو که کافر در باندې سلام واچو څنګه یې کوي؟ که اهل ذمه د کافر د موږ سره اوسېږي درته ته السلام علیکم، ته فقط دومره حق لري وعلیکم بس، نور اخوا جواب مه کوه. حتی که کتابونه لیکلي چې واو هم نه ورسره ادا کېږي وعلیکم، دلته یې خپله مسله ده علیکم ورته ووایه بس، دوقمره ورته وایه علیکم، سلام ټکی مه ورته وایه. دا سلام خو یا خدای پاک نوم ده یا دعا ده، بس په علیکم واو مه ورسره وایه. ښه وعلیکم ووایه، علیکم ورته وایه بس، دا دومره کفایت کوي. که مسلمانان کافران په یو ځای کې ناست دي پته نه لګي چې مسلمان کومه د کافر، نو مسلمان ته سلام پې اچوی سي خو د مسلمان نیت به کوي، د کافر نیت به نه کوي. په مسله باندې واضح شولی؟ د موضع کوم ځای کې سلام اچول کېږي او کوم ځای کې نه اچول کېږي. بس ججایونه خو موږ ته ټول معلوم دي چې کوم ځای کې سلام اچول کېږي، خو چې نه دی معلوم هغه به ووایو. یعنی یو سړی د غسلخانه کې غسل کوي، ته له دې ځای سلامونه مه ورته اچوه. او بربنډ ته هغه غسل کوي، ته له دې ځای سلامونه ورته اچوه. یو سړی په قضای حاجت باندې لګیا د سلام مه اچوه ورباندې. واورئ څوک چې ګانې بجانې غږوي یا د شطرنج لوبې کوي، دې ته تاسو سلام مه اچوئ. ښه دیو باندې سلام کوم محصلین چې په کمرو کې پوهنتون کې بهر د پوهنتون نه یا کوم استادان مدیران چې دا شطرنج لوبې کې ټیم په پاسې ښه تا څومره د خدای قهر ده درته چې دومره یو عظیم ټیم چې خدای پاک باندې غواړي عبادت قبلي دعاګانې قبلي او ته بیا په دغه لوبو باندې لګیې. کوم سره چې د شطرنج لوبې کوي ښه دې داسې مثال ده لکه د خنزیر غوښو کې چې ها لاس وهي او د خنزیر غوښې کته پورته کوي. خنزیر غوښې څوک کته پورته نه کوي. ښه نو چې شطرنج په لوبو باندې څوک ګرفتار وي نو هغه باندې به سلام نه اچوي. مولانا که استاد ولې نه وي او که مدیر ولې نه وي، که محصل ولې نه وي، که عالم ولې نه وي، سلام به نه پې اچول کېږي. ښه بل کوم سړی چې په دې بامونو باندې دا کوترې جګوي، ښه ما ته نور دا لیوجي نه راځي، دا کوترې جګوي په دغو سلام اچوي، ځکه دا فاسقان دي په عوراتو د خلقو باندې ځان ښکاره کېږي، په دې هم سلام اچوي.
یو سړی داسې اوس په دې کې سلام پکار ده وانه چی مانځه کې سړی لګیا ده وانه چی دا اوس ترجمه کېږي سلام پکار ده وانه چی خو رښتیا خبره وکړي چې ترجمه کېږي چې څوک سلام واچي پکار ده جواب ورنه کړي او چې سلام واچي پکار ده وانه چی زه یې خبره کوم چې ما درته ویل چې په دې مجلس د ترجمې کې یا د تقریر کې سلام اچول نه دی پکاره نو موبایل کې غږېدل پکار دي دا ټول نه وای چې نه درکې د کار کنه چې کار نه وای درکې کنه ډیر کې لمر په دې سما عالم بوي مجاهد بوي محاسب بوي استاد بوي کله نور چلا سم ډاکټر صاحب بوي قرآن او حدیث بیانېږي او دوی بیا ټلیفون راسي بندې نه غږېږي ورسره دومره بیا ادبي معنی ولیدل تر اوسه ګوره قرآن داسې وایي مشرکین به داسې وایي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ګوره چې پیغمبر په حرم کې قرآن وایي چا کې ورته کوي شور ورته جوړ کړي لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن نه وایي د دې ټلیفون کې غږېدو والا سړی او دغه عادت چې مشرکانو کوو د رسول الله په خلاف باندې چې قرآن وانه ولیدل سي برابر نه ده ډېر په دې جلسو کې زه ګورم عالم لګیایي تقریر کوي د الله او د رسول الله خبرې بیانوي یاره کا ټلیفون خو دې بند نه کړ ته دوی بیا ادبي څنګه وي چې یو تا ته سړی ټلیفون کړی ده او ته جواب نسي معطل کولی د الله او د رسول دپاره ورسره غږېږي دا زموږ په معاشره کې ډېر ناروا عمل ده د ما په نظر تاسو په نظر به کعب ما ته خو ډېر بد کاره کېږي ډېر پرې خفه کېږم او چې مخې ته راسي چې وس مې کېږي د الله د رضا دپاره یې څنډم چې الله راضي سي رانه او داسې نه چې یو تاسو خیر ده چې مخې ته څوک راغلي دي انشاءالله ما څنډلي دي او څنډم یم بیا هم دومره دا ټلیفون مطرح ده چې قرآن او حدیث رسول الله کې نه بندېږي او خبرې نه پرېښودلی سي زه به جای نه درته کوي ما په یو ولایت کې ترجمه کوله 360 کسان ناستو نو ما ټلیفون تر اخره پورې بند نسو کړلی ښه خو هغه الفاظ مې کارول چې هر څه مې ویلي او داسې خلک ما په دې ځای کې لیدلي دي چې په اول صف کې د جمعې مانځ کې ناست دي ټلیفون ورته راغلی ده ورته وتلی ده ښه او په دې لاره کې ورسره غږېدلی ده عقل ایجابوي دا خبره رښتیا وایي عقل دا شریعت هم پرېږده اسلام هم پرېږده عقل هم سړي ته جواز نه ورکوي دومره قمقلي خو ولاکه خوند کوي دومره غفلت هم خوند نه کوي دومره بېباکي د الله رسول سره څنګه کېږي چې دا پته نه لګي چې تا ته ښځې ټلیفون کړی دی او که ډم درته کړی دی دا هم درته پته نه لګي او دلته د عظیم قرآن خبره کېږي او د رسول الله د احادیثو او دا پرېښودل کېږي دا معطل کېږي دا چلن کېږي ته چې ټلیفون کې غږېږي وایي دا خبره دې چلن کړه که نه نو خبره مې دې پورې کوله خبره مې چی پورې کوله سلام چې نه کړې وه چې ټلیفون کې سلام بالکل سلام باچي دا د ټلیفون خبره او دا د نورو دا د میډیا چې کومه خبره ده دې کې صرف صوت کې خبره ده چې دا اواز ده او که نه ده اواز عرف عادت کې دې باندې فیصلې کېږي خبرې پې کېږي ښه بد پې کېږي غصه پې کېږي خوشحالي پکې کېږي نو دا سلام هم دعا ده دا دې پکې وسي ښه خو دا حل و لفظ چې کوم ویل کېږي که نه ما ته بل چا ویلی چې دا د جهنم انګریزي کې تاسو په د انګریزي ډېر ماهر یاستئ یاره خو ډېر خوند هم نه راکوي کله کله دا استادانو د معاونان ما سره وایي خو بس زه څه نه ورته وایم ما د رسول الله الفاظ نه کاروي ښه او دغه د سرو انګریزانو الفاظ کاروي دا لفظ تاسو مطالعه کوئ چې دا لفظ چی شته وایي او که نور هېڅ شی نه وي که نه دغه کافر هم دا حل ولکه وایي غږېږه حل وایي که نه وایي منګ هم وایو نو دا به تشابه نه وي ښه خبره دا ده مسلمان خو دې ته ویل کېږي چې ټلیفون وسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څومره خوند کې ده ښه خو تاسو وایئ چې خوند چېرته ده کې ښه دا حل ټکی او ډېر مختصر لفظ ده د کافرو سره هم ده بیا یې په عنوان هم وایي ښه هی زه کاشکې په دې مې ارمان راځي چې ما کافران دنیا کې داسې پیدا کړي وي یو کافر چې ویلې راځه نن زه ږیره پرېږدم چې دا د سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت ده کاشکې یعنې تاسې رښتیا ووایه چې خدای څومره کائنات او انسانان د آدم نه تر قیامته پیدا کوي دې نه بهترین سړی د رسول الله نشته
رښتیا ووایه. نو د رسول الله سیرت به د تمام سرزمین بهترین سیرت وي که به نه وي؟ ما په خدای قسم چې الله د رسول الله په صورت او سیرت څومره خفه کېږي که نه، په بله ګناه به ونه خفه کېږي، ځکه دا یو محبوب خبر ده. موږ ته الله داسې وایي ویوه خلکو که تاسو ما سره الله وایي ما سره که جوړه کوئ ښه ما سره محبت ساتئ، ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. په خدای قسم دی ما الله وایي چې محبوب سره د محبت نه ساتلی چې زه د سره محبت ونه کړم. په خدای قسم دی د قرآن دا لهجه ده. چا داسې اعلان یې کړی چې زما د محبوب صورت او سیرت چا کې نه وي والله که الله جوړه ورسره وکړي، او چې الله د سره جوړه ونه کړي که نه په خدای دنیا هم خرابه ده آخرت. راځئ چې جوړه الله سره وکړو ښه، د رسول الله خپله بیا را سره جوړه کوي، او چې رسول الله سره دې جوړه کړه بیا الله را سره جوړه کوي ښه. به هر حال نو سلام اچول په موبایل کې بالکل دې واچي دا د ممنوعاتو نه نه دي ښه. لنډه ده ټیم ضایع کړه د تاسو دا، خو زه دا مصافحه هم وروسته سنت مصافحه رسول الله کړې، خو مصافحه ډېر بعضې خلک په یوه لاس کوي، دا د روافظو مصافحه ده په یوه لاس که، بعضې ګوتې ورکوي، دا د متکبرینو ده د جبابرو عادت ده. مصافحه دې ته وکړي چې لاس په دوه لاسو کې ورکړي، تر هغو به مخ نه ګرځئ ښه. رسول الله ته د پیغمبر عاجزي ته وګوره ښه، چې چا به لاس ورکړه رسول الله سره ښه تر هغو یې مخ نه تیاړو چې دې سړي به نه واړولی. او د موږ خو چې یا ډاکټر یا دلته کې کوم یو استاد وي چې سړی به ورسره کوي که نه ګوري اسمان ته وسړی ته انسان یې او دا کبر مه کوه. مصافحه ګوره ولا تصعر خدک للناس. لقمان بچي ته وایي مخ چاته مه مایل کوه چې مخ مخکې الله یې خپل نورانیت پیدا کړ، نیغ په نیغه ودرېږه. ته څوک یې؟ ته انسان یې. او که زه وایم انسان تعریف ما ډېر ښه کړی و، انسان چې ده کبر څنګه کوي؟ دا بعضې محصلین چې وګورې دا هم په یو سلسلو کې دي زه به تاسې خفه کېږي خو نهسې د انسان تعریف وکړم. موږ تاسو ټول د دوه میتیازو له لارې نه راوتي یو. موږ تاسو ټول د دوه میتیازو د ځای نه راوتي یو. دا د ما لاره ده چې بیا اول د نطفه وه ښه چې پلیټ کې درته واچوم ولټې کړې، و آخرو کجیبه چې د اوړي شپو کې مړ سي او په کټ دې کېدم 3 ورځې کې پیمانې وې دومره بدبوی چې انسان نه ځي خره نه ځي. رښتیا ووایه وما بین ذلک تحمل الخبث. کته پورته ځان سره ګندګي نشته ده په دې خېټه کې، وایه شته که نشته ده؟ ګندګي شته یې نه که نشته؟ دې دا معنا نه کېږي چې د ګندګۍ ډبی د خدای دا څومره پیغور ده چې په کپړو باندې د ګندګي وي کته پورته یې ګرځئ خلک څومره پیغور درکوي. او ټول موږ تاسو 1 کیلو 2 کیلو ګندګي کته مرو نوم یې نه اخلم پورته یې مرو. نو ته خدای د ګندګۍ ډبی او بیا کبر پکار د انسان سره. الکبریاء ردائی والعصمة ازاری. ګورئ خلکو واورئ خدای سره هر شی شته ده، یو شی الله سره نسته عاجزي. الله سره فقط او فقط عاجزي نسته ده، نور هر شی ورسره شته ده. عاجزي تا ته پرېښې ده. ته څوک یې؟ د لویي او کبر دا د خدای پرتوګ کمیس ده. د خدای یو پرتوګ کمیس کې 2 کسان نه جایږي شکېږي. او واورئ چې څوک تکبر کوي ما ته پته لګېږي د اخلاقو عادات چې زه ګورم که نه. واورئ متکبر حشر به څنګه وي؟ امثال زور د وړو سرو میږو په شکل ښه ټول به در باندې خیږي چې دا ښه استاد ښه محصل چې د دنیا کې کبر کړی د قیامت په ورځ دا ټول انسانان په تا خیږي لکه دا سرو میږو ته به لاندې پروتې پیمانېږي. یوه دې نتیجه دا راغله. او په خدای قسم ده رسول الله وایي چې په جهنم کې یو جیل ده نام یې بولس یا بولس ده. بولس یا بولس نوم ده د جهنم د جیل. رسول الله وایي چې په دې کې نار الانیار ور په ورونو بلیږي. دا د تمام جهنم ملبا وینه زوی ګرمې دا به دلته ورځي. متکبره دا به د خوراکي ور د ورونو کې به سوځي. تاسو دا وایي چې د خولې باندې ډېره اسانه ده. دا د قضای حاجت د باترومونو ملبم لیدلې ده؟ وایه دا د ګرمه وي ته یو شپه 2 شپه کې تېره که ولاړ دي چې خوراک دې هم دغه وي
دا برداشت کیږي دغه معنا ده ښه نو کبر نه کوي ښه ډېر په عاجزي سره الله سره ګرځئ متکبر سړی څه ده وخلکو زه په بل وخت کې بیا بحث درته پرې وکړم خو په هر حال سلام اچوئ دا سلام سره دا مصافحه کوئ دا کبر کې مه کوئ لاسونه مه ورکړئ یو لاس دوه لاسونه ورکړئ تر هغو پورې چې لاسونه سره ښکلي نه وي مخ مه ترې نه اړوه کبرجنه تصافحوا رسول الله وایي وتحادوا یو تر بله تحفې ورکوئ مصافحې کوئ یو خپل منځ کې به محبت پیدا سي کینه به هم ختمه سي نن چې ته ګورې ما ته تا خوا ګورې زه دې خوا ګورم وجه دا ده چې مصافحه نشته که نه رئیس صاحب خو چې راسي هغه ته څوک نږدې هم نسي ورتللی ښه هغه خو رئیس صاحب وي ښه نه رئیس صاحب لاندې شفقت وکړه کشر خپل مقام وپېژنه ولګېږه چې کوم دې مشر ده ښه په محبت باندې ورسه ښه مصافحه ورسره وکړه تر څو پورې چې دوه مسلمانان د الله د رضا دپاره مصافحه وکړي تر هغوی الله نه جدا کړي چې دواړو ته الله دا صغیر ګناهونه معاف کړي دي او محبت هم پیدا کړی شي دا نه چې نه محبت پیدا کېږي خو مصافحه هم په مصافحه نه ده لاس دې ما ته راکړی ګورې اسمان ته نو دا خو مصافحه نه ده ډېر معذرت غواړم الله دې تاسو مونږ راضي شي او به انشاءالله بیا به کوو دا نن مې وخت زیات ونیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله دا مجلس کفاره د سیئاتو وګرځي الله زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي یا الله په کوم قول فعل کې ستا رضا وي خدای موږ ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستا د رضا لپاره وګرځي الله دې موږ د مجلس ټول مقاصد شریعه پوره وګرځي الله دې چا کوم قسم حاجتونه شرعي د عظیم قرآن په خاطر ټول حاجتونه شرعي د مجلس پوره وګرځي کورونو کې بیماران ته شفا کامله عاجله ونصیب کړي مونږ ته نه ویلي حاجتونه لري خدای ته ورباندې عالم د رمضان او د قرآن په خاطر د دې مجلس ټول حاجتونه شرعي د دنیا او د آخرت مصرف پوره وګرځي وصلی الله علیه وسلم